سلامونه لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. پاکستان له امریکا نه د ډاکټر رافعه صدیقي خوشي کولو او د هغې د بخښلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت له امریکایي زندانه د ډاکټر رافعه صدیقي د خوشي کولو او د هغې سزا د بخښلو لپاره د امریکا ولسمشر ته یو لیک استولی دی. د ډاکټر رافعه صدیقي د خوشي کېدو او خپل هیواد ته د ستنولو په تړاو غونډه د قاضي سردار اعجاز اسحاق خان په مشرۍ کې ترسره شوې ده. د رافعه صدیقي خور ډاکټر فوزیه صدیقي په استازیتوب وکیل عمران شفیق محکمې ته حاضر شوی دی. څارنوال منور اقبال دوګل اسلام آباد ستره محکمه له دې بهیره خبره کړې ده. نوموړي په 2010 کال کې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د برید په تور په 40 کاله بند محکومه شوه. د امریکا عدلیې وزارت نوموړي د القاعده د ډلې د سنچاري په توګه اعلان کړې وه، خو د رافعه صدیقي ملاتړي د سزا په دغه پریکړه نیوکه کړې ده. له تېرو څو کلونو راهیسې پاکستان ته د هغې د ستنېدو لپاره یو خوځښت روان دی چې مشري یې د دې خور ډاکټر فوزیه صدیقي کوي. یاد دې وي چې د ډاکټر رافعه صدیقي خور فوزیه صدیقي د اسلام آباد په ستره محکمه کې خپله غوښتنه ثبت کړې ده. رافعه صدیقي چې امریکا کې زده کړې کړې دي، افغانستان ته یې د تګ لا هم یوه معنا ده. په امریکا کې لوستې ډاکټر رافعه صدیقي چې د اعصابو برخه کې زده کړې کړې وې، د 2003 کال په مارچ میاشت کې له کراچۍ نه نادرکه شوله. د هغې کورنۍ ادعا کوي چې ډاکټر رافعه صدیقي له خپلو 3 ماشومانو سره په کراچۍ کې له خپل کوره نیول شوې ده، خو پاکستاني او امریکایي چارواکي دا خبره ردوي. امریکا د 2008 کال د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د هغې د نیولو خبره فشار کړه. همدارنګه امریکا ادعا وکړه چې ډاکټر رافعه صدیقي په امریکایي سرتېرو ډزې کړې او د هغو د وژلو هوډ یې درلود. د FBI او د نیویارک د پولیسو مشر ریمنډ کلي لخوا د رافعه صدیقي خلاف قضیه کې ویلي شوي دي چې ډاکټر رافعه صدیقي د افغانستان په غزني ولایت کې نیول شوې وه. له دې مخکې د اسلام آباد اعلی محکمې د ډاکټر رافعه صدیقي د خوشي کولو او پاکستان ته د هغې د بیرته ستنولو په اړه پر حکومت نیوکې کړې وې چې ګواکې څوک ولې د هغې د وکیل ملاتړ نه کوي. د دې محکمې قاضي سردار اعجاز اسحاق خان د رافعه صدیقي د قضیې د اورېدنې په مهال ویلي وو چې زه نه پوهېږم حکومت له څه ویره لري، ولې داسې هېڅوک هم نشته چې ووایي موږ له سیمې سره ولاړ یو. د یادولو وړ ده چې د رافعه صدیقي خور فوزیه صدیقي د امریکایي وکیل کلایو سټفورډ سمیت په مرسته په 2020 کال کې د امریکا ولسمشر ته پر هغې د زړهسوي غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ پکې نه دی راغلی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیم سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.